حسد عبرتناک انجام سوي ویډیو مکمل وګورئ بیا سره یو څو ضروري خبرې کول غواړم. د وړوکي ورور پیسو ته جیب کې چې هغه ته زه نشم کتی ته نشم کتی په وینو دي دا ټولې دې وینو ته زه کتی شم دا زما د ورور وینې دي دې ته زه کتی شم دا زما د مشر لاس د ورور د لاس ګوتمه ده په وینو کې وه ما چې په ګوته وه زما په زړه به څه تېرېږي دا ما په لاس کړې د ورور لاس نښه ده د مشر ورور دا مې د دویم د ورور لاس نښه ده دې ته زه کتی شم دا اصل کې موږ ټول روریان بار اوسېږو زما چې کوم موږ څلور روریان یو یو ورور مو دلته ټرانسپورټ کار کوي او موږ درې بار یو زه خپل اټلي کې یم زما چې کوم مشر ورور دی هغه مې اټلي کې دی او زما چې کوم ټول کې ورکوټی ورور دی هغه سایپرس کې سټډي کوي زمونږ چې کله تللي یو لکه دومره لکه فیملی میډل کلاس فیملی نه تللي یو مونږ خپله لکه د ښه مستقبل لپاره په دې غرونو باندې لکه څوک هم نه ځي په دې لارو باندې په غلا لارو باندې ښه مستقبل لپاره خو لکه ډېر چند خلک پکې لاړ شي ورسي او نور پکې مړه شي لکه مرګ ته انسان غاړه کېږدي په لارو باندې ښه مستقبل لپاره لاړ شي مونږ تل دومره محنت دی کوششونه خدای پاک راته د هغې سلم راکړه کامیاب شو ښې کامیاب کو خپل رسټورنټ هم دی اټلي کې هر څه ښه ډېر تېر وو مونږ وایو چې مونږ اوس کامیاب شو مونږ ځان سره تره زامن کامیاب کو دې کې چې کوم دی زما دا ځګارو زما واده دې نیټه کې اغوسته په پلني جون باندې زما واده مونږ روریان چې کوم دی واده ته رالو خپله ټول مونږ درې واړه روریان چې کوم بارو واده دپاره رالو او مونږ پروګرام کې دې کې زمونږ دا تره چې کوم دی تر زامن دا ټول راغلو شرکت یې کړو زما واده کې خو مونږ ته پته نه وه چې د ده په زړه کې دومره بغض کښېنه د زمونږ دپاره دومره حسد دی چې ده ماته ویلو چې وراره دا ځان دې مې راکړه نو ما ورته انکار نه شو کولی اره دی د پلار پسې د پلار مقامي والد صاحب خو مې نشته خدای د خاورو سره وبخي په حق رسېدلی د کینسر و د کینسر بیمار و 2 کاله پهله وفات شوی زه خپله هغه ته والد صاحب ته راغلم او اوس بیا رالم تېر ځل چې رالم والد صاحب مې په حق ورسېد دې ځل ته چې واده ته رالم مونږ وې زه د والد صاحب غم هېرېدو غم نه و د والد صاحب مونږ وې زه خوشحالي به پکې خپله وکړو نو هغه زنانه دي راسره مور مو سا بیماره ده وجود یې پړسېدلی سا بیماره ده اکسیجن مشین یې لګولې مونږ وایو چې زه لږ دا غم به بدل شي زمونږ د پلار دست قسم دی که د سترګو نه د پلار هغه اوښکې اوس هم ورتلي د مرګ درې مړي درته نور وکړ درې راته نور وکړل دا واقع څه شی وه مونږ دې تره ته رنګ وکړو سهار وختي چې د دا انکل زامن دې م راوله چاچي دې م راوله راشه کلي ته زمونږ دا کشر ورور روان دی په 23 تاریخ باندې واپس بهر ځي مونږ خپله روان یو زه روان یم زما بل لور روان و چې کوم ورور مو دلته کار کوي هلته پاتې موږ وایو چې یاره مونږ روان یو زمونږ نیکه چې کوم دی اصل کې زمونږ نیکه ژوندی دی والد صاحب موفات دی نو نیکه هم بیمار دی هغه ته زړه کې سټډ لګېدلی ګردو بیمار دی او زما خپله بل ورځ زه چې دلته کې وم مخکې ورځو کې نو کور کې په هغه باندې څه چلو شو نو ما چې هسپتال ته بوت لکه ما خپله خدمت کولو لکه د پلار مقامي د نیکم د ترونم لکه د پلار وي ما به خدمت ما ډاکټر ته بوتلو ما ته ډاکټر صاحب وایي چې دله غم به نه ورکې خپل نیکه له به لږ غم نه ورکې ځکه دا ضعیف شوی دی او دله غم ښه نه دی ما به خپله ما ورته خپله ویلو چې نیکه کلي کې روټۍ پروګرام نه کړو چې دا ټول را یوځای شو ډېر خوشحال وو زما مشر ورور دومره خوشحال و وایي چې خپل تره زامنو سره به کینو ترونو سره به کینو مونږ را روان شو هلته نه ښه په خوشحالۍ دې ته م رنګونه کړو چې راشي بل تره ته م ویلو بل تره موږ 4 ترګان دي یو زما والد صاحب د 3 ترګان مو نور دي مونږ ټول را یوځای شو زمونږ دا یو تر چې کوم دی دا دوبۍ کې اوسېږي ده پکې نو ټول دا 2 ترګان مو والد صاحب خو م نشته مونږ راغلي 2 ترګان ټول راغلي چې مونږ څه ټایم کې دلته نه خپل مې ګاډي کې راواغه شو دلته د بار دوکان نه م غوښه راواغشته چرګان مو راواغه شو روټۍ مو راواغشتې ورور ته مې دومره ډېر مست راواله چې ټول ښه پروګرام وکړو هر څه ښه ډېر بھرپور روان شو تره زامن مو دي خوشحال شي را سره ګیدرینګ ومې چې بیا به ملاقات وي خو نه به وي تاسو ویل چې هغه رون هم بهر ځي ته پخپله هم بهر ځې چې یو ګیدرینګ وکړو ګیدرینګ هم جوړ کړی و جی چې بیا به ملاو شو خو ملاو نه شو مرګ ژوند به مرګ ژوند به وي او ښه به نه به وي چې
چې واپس لاړ شو هلته نه راتلل چې کم دی جاز کې ټایم لګي چې وبې ګورو وبې نه ګورو بچوندان اوس خو جمدي یو ټوله وبې ګورو خو هغې ظالمانو پلار او درې زامنو موږ سره دومره ظلم وکړو دومره ظلم چې یو دشمن سره هم څوک نه کېده خو زما د تره و تره زامن دا څه چلو شو د تره نه راته نفرت جوړ کړو دا څه چلو شو بغض کینه حسد بغض انسان کې حسد وي زمونږ د تره به دلته په دې لاره باندې ټیکسي چلوله بل مشري زوی به مې ټیکسي چلوله بل زوی به ټیلري دکان کې کار کولو بل به هم ټیلري دکان کې و لکه مونږ دومره حتی تر دې پورې چې مونږ د دوه ترګان چې کوم د زامن دي د یو زوی نه ما په زوره ولا پاسپورټ جوړ کړو مې پاسپورټ جوړ کړ چې کوم ملک ته آده زه در باندې پیسې لګوم لېږم دی ښه مستقبل لپاره مې کار وکړه پیسې وګټه مونږ ورته دومره ښه سوچ کړی نه پوهېږم چې ولې موږ سره دومره ظلم دی وکړو په هغه ګیدرینګ کې څه چلو شو څه واقعه راپېښه شوه دغه فایرنګ وشو بیا پکې د ستاسو دارونه ووژل شو دا تر چې کم دی دا چا ډزې کړي دي او تر صاحبانو دا چې کم دی زمونږ نیکه چې کم دغه بیمار تاسو ته ما خبره وکړه چې ما د ډاکټر صاحب ته به غم نه ورکې زما د تره سره زما د نیکه سره دا ترم په خبرو باندې ګرم شو همداسې خپلو خبرو کې لکه پلار زامنې خبرې کوي پلار ورته غوسه وکړه هغه هم ورته غوسه کوله نو ما ورته یې تره مې قسم هغه د مرګ حل کې دی مې مکه ورسره چېړه نن د وینې او سبا به نه وینې مې د پلار قدر وکړه ځکه زما والد صاحب نشته ما د پته شته که نه ما ته د خپل پلار کمې محسوسېږي که نه ما ته د قدر پته شته که نه ما ورته د خپل پلار قدر وکړه خپل پلار ته غلطه خبره مه کوه زما دا ورور ورته مینتونه کول چې پلار ته څوک کنځلې نه کوي پلار ته څوک ردې بدې نه وایي هغه نه کلارېدو زما د ورور ته مه کوئ که نه دا موږ دلته تاسو ته راغلي یو چې موږ دلته پروګرام وکړو تاسو موږ په خوشحالۍ وګورو موږ تاسو ته خفګان د نه یو راغلي چې تاسو شور کوئ دغسې دې زامنو دې پلار موږ څلور وریانو یو دوه زمانه غټو یو زمانه ورکوټ زه درېیم نمبر دومره بې دردۍ سره یې قتل کړل دومره بې دردۍ سره چې په سرونو یې ویشتي دي جګړه خپلو کې وه په ډله دی په تاسو موږ ورته منتونه کول چې مه کو حسد بغض چې زمونږ دشمني وسو موږ به هم ځان سره څه وړو که نه او اول موږ دشمني کولی شو موږ خپله بهر یو د خپل مستقبل لپاره موږ په یورپ کې موږ سره د څه کمې دی هېڅ کمې نه و خو پته نه لګېده چې دې موږ سره ولې ظلم وکړو زه د اعلی حکام نه د وزیر اعلی صاحب نه وزیر اعظم صاحب نه زه د ایس پي صاحب نه ډي پي او صاحب نه ډي پي او نوشهره نه ایس ایچ او صاحب نه زه ټول امید لرم چې ما سره به بھرپور هیلپ کوي زما مدد به کوي ما ته به انصاف ملاویږي چې زما د مشران دوه وروریان چې کوم دي دوی ودونه کړي زما د کوم مشر ورور و د یو ماشومه شوې وه هغه په حق رسېدلي وفات شوې وه بیماره وه وفات شوه زما د دویم ورور چې کم دی د ده دوه زامن دي واړه واړه یو جینۍ یو هلک واړه واړه زامن دې پاتې شو زه پرون کور ته لاړم مور ته وګوري سړی که بابیانو ته وګوري زه چې څنګه په ګیټ رادننه شوم ما حوصله ځان ته ډېره زیاته کړه ځکه زما درې وروریان ما په خپله ځمکه باندې لیدلي په وینو کې ملت پت وکتل تاسو ته نشم بیانولی زه چې کور ته لاړم زه مور سره نشم ملاوېدی د هغې زړه ته چې څوک ورباندې صبر نه کېږي هغه خپله بیماره ده پرون هم پسې چل شوی په هغې باندې زه چې په ګور ګیټ باندې څنګه رادننه شوم ما ته دوه ماشومان رالو زما د ورور ته به یې ویل دې زامنو جاني جاني نوم به یې ورته اخیسته بابا جان جاني ته په ګیټ کې وایي ما ته جاني راوله چېرته دی بس څه ور جواب ورکړم دې ماشومان ته چې چا د لروریان وجلي زه څوک زه انصاف غواړم जी जनाब په اسلام کې حسد ولې حرام دی تاسو ته پته شته حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې د انسان په زړه کې ایمان او حسد دا نشي جمع کېدی او په بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې حسد د انسان نیکیانې داسې خوري څنګه چې لرګي ور چې کوم دی لرګي خوري او په قرآن مجید کې الله رب العزت موږ تاسو څه حکم راکړلی چې د حسد نه دا چې کوم فتنه ده د دې نه چې کوم دی پناه غواړئ ځکه
چې کله دا په یو انسان کې راشي نو دا د بل انسان بیا قتل کوي، انجام بیا دغه شانتي وي چې هغه بیا خوني رشته وه، خوني رشته یې د هغې بیا چې کوم دی پاس نه ساتي، بلکې چې کوم رور هغه بیا د رور دشمن شي. او تاسو ته پته چې په دې دنیا کې اولنې قتل د څه وجې نه شوی، هغه هم د حسد په وجه باندې شوی دی. د حضرت آدم علیه السلام 2 زامنو، د یو نوم قابیل او د بل نوم حابیل، د دواړو قرباني وکړه. د دې ذکر په قرآن مجید کې موجود دی. د دواړو قرباني وکړه، د یو قرباني قبول شوه، د حابیل قرباني قبول شوه، او د قابیل چې کوم قرباني هغه قبول نه شوه. نو بیا قابیل لا ولګي، د حابیل ته وی چې بھائی زه مو ستا وجرم، او حابیل ته وی چې زه تا نه وجم، ځکه چې قرباني چې کوم دی الله رب عزت قبول کړله، په دې کې زما خپل کمال نشته، بلکې دا د الله رب العزت د طرف نه و چې زما قرباني قبول کړه او ستاسو قبول نه کړه. نو بیا د قابیل لا ولګي د حابیل چې کوم دی په دغه حسد باندې چې د قرباني ولې قبول شو او زما د ولې قبول نشو، ډیر ولګي دغه حسد په بنیاد باندې خپل ضروري قتل. او بیا څه چلو کو چې د قتل کو د لاش پروت، نو بیا دل چنه وشي د لاش سره وسوک. الله رب عزت یو ظاهره خبره ده، اولنې قتل په دنیا کې دینه مخکې قتل نو شوی، نو الله رب عزت یو کارګر ولګي، هغه کارګر چې کوم دی زمکه وکړستا او د دغه بذریعہ باندې دی قابل ته یو اډیو ورکړه چې دغه شانتي د زمکه وکنه د خپل دارو چې کوم دی دا به کې خاص هغه ولګي د خپل رور چې کوم دی بیا زمکه وکنه صفای کې خپل رور خاص. نو په دنیا کې اولنې قتل د سوجنه شوی دی، د حسد په بنیاد باندې شوی دی. او نن سبا کې دا قتلونه کیږي، دا واقع تاسو کته بیا خاص کر کې زمونږ د پښتنو په معاشره کې دا حسد دومره عام دی، دومره عام دی چې انسان لغونه ترقی کی نور په پسو لګي چې په طریقه باندې چنده د منګ راتاو دی ولې دومره مخکره. نو پکار دادا چې منګ ځان کې انسانیت پیدا کو، مسلمانیت پیدا کو، ځکه چې هغه سړی دا سړی په ځل کې ایمان نه وي چې د بزړه کې حسد وي. ور یاد وساته دا سړی مؤمن نه دی چې د بزړه کې حسد وي. حدیث شریف ما تاسو مخه د بیان کو، یا به حسد وي یا به ایمان، که ایمان وي نو حسد به پکې او که حسد وي نو بیا پکې ایمان نشته د بزړه. نو زمونږ د پښتنو په معاشره کې دا تاسو کته چې دا رونه سلور رونه دی بار ملک په اټلی کې په یورپ کې دومره مهنت ځانو کو چې اغاز شهریت حاصل کو، دا غي شهریت حاصلول دا اسانه خبره نه ده، دا غي لپاره ډیر مهنت پکار دی. غریبانو ځان مهنت او بیا ته کې دی یو وادو، نو دا وادو دوه ته کوم کول شي. د دې وجنه دلته کې پاکستان تراله چې ترونه دي، ترونه زامن دي، رشتہ داران دي، دا به کې شریکتو کې د خوشحالي کې وزم سره شریک شي. لیکن هغه ته سپاته و چې دوه بسړه کې دومره حسد دی راولګي تر راولګي د تر چې مثال نه په حدیث شریف کې راځي د پلار رہے، لیکن چې کله په انسان کې حسد پیدا شي نو هغه بیا چې کوم دی هغه بیا درنده شي، هغه بیا د انسانیت نه وځي. نو دا دغه انجام دی چې کوم دی تاسو غاټو چې دا رونه درې رونه دایو به معجزانه تور پر بشوي دي، دا درې چې کوم دی دا شهیدان کړی دي په بے دردۍ سره چې کوم دی ظلمندو قتل کړل شوی دي. بهر حال د دوی په غم کې موږ برابر شریک یو. او په دې حواله سره چې کوم واقدار خلک دي د پاکستان مقتدر خلک دي قوتونه دي، هغه د پکار دارا چې د دې مظلوم سره چې کوم دي مرسته وکړل شي. او دا چې کوم ظالمان دي چې کوم خلکو دا قتل کړل، یو قتل نه کړل بدري قتل کړل، هغه ته شری سره سزا ملاو شي، ځکه چې په شریعت کې د قتل بدل چې کوم دی قتل له، لہذا دا چې کوم مجرمان دي دوی سره عام پاسي ورکړل شي تاکي آینده لپاره چې کوم خلک ته غوته عبرت حاصل شي چې د یو مظلوم سره د خپل رور سره یا د بل کس سره صرف د حسد په بنیاد باندې دومره مخکې د چې تر اوله دغه جان واخله هغه قتل کا. د انسان قتل کول، د یو انسان قتل کول د پوره انسانیت قتل له، او د یو انسان جان بچاو کی د پوره انسانیت چې جان بچاو کی. او په قران مجید کې الله رب عزت د قتل مبارک څه فرمایي، ومن قتل مؤمنا متعمدا، چې سړی راولګي یو مؤمن قتل کی قصدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، د دې کوم ټکانه ده اب جهنم وي، ادب همیشه باغی کی. وغضب الله عليه، د الله رب عزت غضب په دمانی، ولعنه، د الله رب عزت لعنت په داسې انسان باندې، واعد له جهنم، او د داسې خلکو لپاره چې کوم دی جهنم تیار کړل شوی دی، وساءت مصيره، او ډیره خطرناک ټکانه ده. نو بهرحال د دنیا چې کوم سزا ده هغه ته دلته کې ملاويږي، او د هغې نه علاوه چې کوم د الله رب بارګاه ته لاړ شي الته کې داسې خلکو لپاره په قران مجید کې واضح پیغام دی چې داسې خلکو لپاره الله رب جهنم تیار کړل. بهرحال د دوه پیغام کې موږ برابر شریک یو، ظلم سره شوی دی، او دا مطالبه کو د ټول مسلمانانو دا مطالبه ده چې دوی ته د انصاف میلاو شي، او د هغې نه علاوه نور چې څومره مسلمانان دا اوري دا پیغام هغه د زړه لاس جوړاو، خاص کر کې مختنو ته چې خدای لپاره دا حسد پرې دی، حسد پرې دی چې کوم رب یو انسان لا یو مقام ورکی نو هغه تعالی دغه مال دولت درکول شي، تعالی عزت شهرت درکول شي، هغه دا غیر په
خزانو کې کمی نشته ته د الله رب عزت نه غواړه حسد مکو ځکه چې حسد په اسلام کې حرام دی ولې حرام دی ځکه چې انجام بیا دغه وي بیا چې کوم خوني رشتہ وي روز چې کوم دغه بیا ورور قتلې نو بهرحال د الله رب عزت دعا ده چې الله رب عزت دوی ته صبر جمیل نصیب کړي چې کوم کسان قتل کړل شوی دي الله رب عزت دغه شهادت قبول کړي او چې کوم قاتلین دي الله رب عزت په دنیا او آخرت کې د عبرت نشان جوړ کړي او الله رب عزت موږ تاسو ته د حسد په شان دي چې کوم خطرناک بیماریاں دي روحاني د دینه الله رب عزت موږ تاسو حفاظت وکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته